ستوایو د دې دا ستوي د کېږي او د دې بیا موږ څه کوو اگزامپل کوو سره د امپارټنس شو. نو کنجوګیټډ مالیکول څه ته ویل کېږي د مالیکولز ویچ آر فارمډ بای د کمبینیشن اف ټو مالیکولز. هغه مالیکول چې هغه د دوه مالیکولز نه جوړیږي د دوه نور مالیکول نه جوړیږي. هغه مالیکول چې هغه د دوه نور مالیکول نه جوړیږي خو په دې دوه نور مالیکول کې به څه خاصیت دي belong to different classes. دا په different classes سره تعارف ساتي. ځکه موږ وی په دې چپټر کې موږ څلور قسم مایکرو مالیکول وی کاربوهایډریټس موږ وی پروټینز موږ وی لیپیډز موږ وی او نیوکلیک اسید وی. دا سری دا مایکرو مالیکول دي. نو که فرض کا موږ پروټین او کاربوهایډریټ کمباین کو نو دا څه جوړي دم کنجوګیټډ مالیکول جوړي. کوم کاربوهایډریټ کمباین کو د سره د لیپیډ سره نو دم څه جوړي دا هم سره کنجوګیټډ مالیکول جوړي. کوم پروټین او لیپیډ کمباین کو نو دم څه جوړي کنجوګیټډ مالیکول جوړي. او کوم پروټین او نیوکلیک اسید کمباین کو نو دم څه جوړي سره دا هم سره کنجوګیټډ مالیکول جوړي. نو دا ډیفرنٹ کلاسز والا مایکرو مالیکول چې کله موږ کمباین کړلو او د دې په ریزلټ کې چې کوم مالیکول جوړیږي دغه مالیکول څنګه سوایو دې ته ویل کېږي کنجوګیټډ مالیکول دې ته ویل کېږي. څه شو اوس تاسو په کورس کې دا څلور اگزامپل لیکلي دي. یو تاسو ویل کېږي ګلایکوپروټین خبره استه د ګلایکو ټکی چې په کوم ځای کې امره د دې مطلب پسې د دې مطلب به کاربوهایډریټس د دې مطلب پسې کاربوهایډریټس په دې اگزامپل دی. نو ګلایکوپروټین د نوم پته لګي کنجوګیټډ مالیکولز composed of carbohydrates and protein. هغه کنجوګیټډ مالیکول چې د سره جوړیږي هغه د کاربوهایډریټ او د پروټین نو جوړیږي. هغه ته څه ویل کېږي هغه ته ویل کېږي ګلایکوپروټینز. څه ته ویل کېږي ګلایکوپروټین دې ته ویل کېږي. څه شو اوس دا مونږ کېږي په کوم ځای کې د دې امپارټنس نو خبره ساتي دا مونږ کېږي په کوم ځای کې په پلازما ممبرین زموږ چې کوم سیل ممبرین په سیل ممبرین کې دا مونږ کېږي. اوس په سیل ممبرین کې د دې کار سره نو خبره ساتي دا څه کار کوي د ریسپټر کار کوي. دا څه کار کوي د ریسپټر کار کوي. او د دې یو اگزامپل مونږ کړو دې ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي MHC. MHC مطلب سره میجر هیسټو کمپیټیبিলিټي کمپلیکس. دا یو پروټین دی په هر یو سیل لپاره باندې کوم چې نیوکلیټ سیل دی او کوم انټیجن پریزنټینګ سیل دی په هغه باندې لپاره سره په هغه باندې لپاره دا مالیکول څه کېږي دا مونږ کېږي. نو پاسل کې دا MHC د سره جوړیږي دا د کاربوهایډریټ او د پروټین د میکسینګ جوړیږي. مطلب دا زموږ سره د کنجوګیټډ مالیکول دی. شو خجی بل چې کوم مالیکول لګي د سره کې ګلایکولیپیډ څنګه ته ویل کېږي. نو ګلایکولیپیډ سره سره ګلایکولیپیډ کنجوګیټډ مالیکول دي او دا د سره جوړ دي کمپوز اف لیپیډز اینڈ کاربوهایډریټ. اوس دا مالیکول دي دا د سره جوړیږي د زوم سره د کاربوهایډریټ او د لیپیډز نه جوړیږي. صحیح شو اوس دا هم زوم سره په کوم ځای کې مونږ کېږي دے آر پریزنټ ان برین. په برین کې دا مونږ کېږي. صحیح شو اینڈ پلازما ممبرین او د زوم سره په پلازما ممبرین کې مونږ کېږي. صحیح شو دا سره د دې امپارټنس دی. بل خبره لیپوپروټین. نو لیپو مینز لیپیډ او پروټینز کو پروټین شو. نو چې کله لیپیډ او پروټین چې دا کمباین چې د دې نه جوړیږي لیپوپروټین. نو کنجوګیټډ مالیکولز کمپوز اف لیپیډز اینڈ پروټین. هغه کنجوګیټډ مالیکول چې هغه د لیپیډز او د پروټین نه جوړیږي. شو او خبره ساتي دے آر پریزنٹ ان سیل ممبرین. چې کوم سیل ممبرین د پاکي چې کوم مین کمپوننت دی هغه څوک دی هغه لیپوپروټین دی. مطلب لیپیډ بایلر دی کنه لیپیډ بایلر دی او دا سرسری اسوسییټډ پروټینز دي. نو دا په کوم ځای کې مونږ کېږي زموږ چې کوم سیل ممبرین دی هغه د دې لیپوپروټین نه جوړل شي. شو بل خبره نیوکلیوپروټین. نو نیوکلیو مینز نیوکلیک اسید او پروټین شو. نو هغه کنجوګیټډ مالیکول چې هغه د نیوکلیک اسید او د پروټین نه کمبینیشن نه جوړیږي. صحیح شو. نو څنګه کنجوګیټډ مالیکولز کمپوزډ اف پروټینز اینڈ نیوکلیک اسید. هغه کنجوګیټډ مالیکولز چې هغه د پروټینز او د نیوکلیک اسید نه جوړیږي هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي نیوکلیوپروټین. صحیح شو. اوس د دې اگزامپل څه کېدای شي. نو اولنې اگزامپل د دې سره کروموسوم او یا دې ته موږ سوایو کروماتین نیټورک دې ته ویل کېږي کروماتین نیټورک او یا سو کروموسوم. صحیح شو. اوس کوم د کروموسوم ته ګورو دا سره جوړیږي دا جوړیږي د پروټین او د ډي ان اے نه او کوم پروټین چې په دې کې ای هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي هیسټون. هغه ته سوایو کېږي هیسټون پروټین. نو هیسټون پروټین او کله د ډي ان اے کمباین چې د دې نه جوړیږي د دې نه کروموسوم جوړیږي یا کروماتین نیټورک جوړیږي. نو د پروټین او د ډي ان اے کمبینیشن شو. او بل کوم د رایبوسوم خبرو کو. نو رایبوسوم خبره سره د ارګانیل نه ده. رایبوسوم زوم سره ارګانیل نه ده دا کنجوګیټډ مالیکول دی. صحیح شو. دا سره جوړیږي دا زوم سره جوړیږي چې کله پروټین کمباین شي د چا سره د رایبوسومل آر ان اے سره او یا سیمپل آر ان اے سره. چې کله پروټین او آر ان اے سره کمباین شي نو دا سره جوړیږي زوم سره دا رایبوسوم جوړیږي. صحیح شو. نو رایبوسوم په ورګه دا خبره ساتي چې یو خدا سره دی یو خو زوم سره دا کنجوګیټډ مالیکول دی. یو خبره او بل خبره دا چې دا زوم سره د انزایم کار هم کوي.
دا زموږ سره د څه کار کوي د انزایم کار هم کوي دا صحیح شو انزایم کار څنګه کوي چې کله پروټین جوړیږي نو پروټین موږ ته پته ده کنه دا د امینو اسید نه جوړیږي نو د یو امینو اسید او د بل امینو اسید په منځ کې د بانډ څوک جوړي هغه په اصل کې د رایبوسوم جوړي نو رایبوسوم زموږ سره ارګانیل نه ده د کنجوګیټډ مالیکول دی او د رایبوسوم د څه کار کوي د انزایم کار کوي دا خبر د ځان سره یا ساتي شو نو په دې لیکچر کې موږ څه وی د نیوکلیک اسید موږ فنکشن وی او بیا موږ وی چې کنجوګیټډ مالیکولز موږ څه ته وایو دا غي اگزامپل څه دي او دا غي امپارټنس په اړه خبره کړی شو نو د دې ځې پورې دا د فرست ایئر د بایولوژي سیکنډ چپټر بایولوژیکل مالیکول دا ختم شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به موږ یو نوی چپټر شروع کوو انزایمز دا غي په اړه خبره کوو ثانک یو سو مچ او د نور جوړولو لپاره د دې سکرین شاټ واخلئ